بريچ ارزو جان بیا پسې شي اخته ده. بیا به یا کښتۍ جوړوي او یم تیاره. لږ صبر وکړه وبې ګوري. والوزه اسمان ته ښه دیدن وکړه، سیل د ونو بوټو د چمن وکړه، ښار په ښار کیسې له خلکو ټولې که، زما سلام په کلیو د وطن وکړه. ارزو جانې مرغۍ چې کله الوځي پاس ګوري که لاندې. دا ځواب خو باید نارنجي درکړي چې د الوتلو تجربه لري. څه شی؟ زه چې کله الوځمه د الوتلو پر مهال خپل شاوخوا ته ګورم. هره مرغۍ چې الوځي یا هر انسان چې کله حرکت کوي باید خپل شاوخوا ته پام وکړي. ښه داسې ده. هر څوک خو د نارنجي په شان نشي کېدی. هو بالکل، زه خو زه یم نو. لکه چې ښوونکې راغله. ماشاءالله نن ټول زده کوونکي حاضر دي. څنګه یاستئ زده کوونکو؟ معلم صاحب تاسې څنګه یې؟ مننه ګرانې، زم شکر ښه یم. یو ځانګړی سلام د لمر ټلویزیون ټولو لیدونکو ته. زه حیا حبیبي ما وروسته له دې څخه د صنف په خپرونه کې د بیولوژي په درسونو کې ستاسو د کورونو میلمانه یو، نو هیله ده چې تر پایه پورې له موږ سره پاتې شئ. وی هلته وګورئ، زه په کمره کې ښکارم. همدا شیبه مې ټول خلک ګوري. موږ د ساینس په مضمون کې د ژوندیو موجوداتو په اړه معلومات ترلاسه کړل. اوس د بیولوژي په مضمون کې د دوی د ژوند په اړه نور معلومات هم ترلاسه کوو. آیا کله مو په دې اړه فکر کړی دی چې انسانان، حیوانات، نباتات، الوتونکي مرغان، لوی او واړه ژوي ولې له یو بل نه توپیر لري؟ او یا کله په دې اړه فکر کړی دی چې ژوندي موجودات څنګه پیدا کیږي؟ او د دې ترڅنګ کله مو په دې اړه فکر کړی دی چې نباتات څنګه وده کوي؟ پوهېږم چې اوس مهال ستاسو په ذهن کې ډېرې پوښتنې دي، خو د بیولوژي علم به تر ډېره پورې ستاسو دا پوښتنې ځواب کړي. د بیولوژي په ویب سره کولی شو د پوښتنو ته ځواب پیدا کړو؟ هو، بیولوژي علم موږ ته د ژوندیو موجوداتو په اړه او هر هغه څه چې د هغوی ژوند پورې تړاو لري موږ ته بیانوي، ځکه چې بیولوژي د ژوند علم دی. بیولوژي د ژوندیو موجوداتو په اړه او هر هغه څه چې د هغوی ژوند پورې اړه لري موږ ته بیانوي. زه په دې فکر کې یم چې واښه څنګه زرغونېږي او دا ونې څنګه پاڼې کوي. نارنجي جانې د هرې پوښتنې ځواب به په خپل وخت کې ورکړو. زموږ د درس عنوان دی د حجرې پیژندل. خو مخکې له دې چې حجره وپېژنو باید مایکروسکوپ وپېژنو. د درس هدفونه یعنې څه؟ زما خو پې سر خلاص نه شو. نارنجي جانې د هدفونو ټاکل یعنې دا چې موږ د لارې لپاره نقشه جوړوو تر څو د درس په پای کې ځان وارزوو چې موږ خپل هدفونو ته رسیدلی یو او که نه. اوس مې فکر سر ته راغی. د درس هدفونه: لومړی هدف د مایکروسکوپ د ډولونو او اجزاوو پیژندل. موږ په خپل هدف سره سم د مایکروسکوپ په اړه معلومات زیاتوو او څنګه کارول کیږي او همدارنګه په علمي لاسته راوړنو کې په اغیزو هم خبرې کوو. دوهم هدف د حجرې پیژندل او د ژوندیو موجوداتو په جوړښت کې د حجرې رول. دوهم هدف زموږ د حجرې کشف او د ژوندیو موجوداتو په بدن کې د رول په اړه خبرې کوو. معلم صاحب موږ خپل درس ولې له میکروسکوپ څخه شروع کوو؟ ښه، څوک د لیمې جانې پوښتنې ته ځواب ورکوي چې موږ ولې لومړی له مایکروسکوپ څخه درس پیلوو؟ زینب جانې؟ ځکه چې د میکروسکوپ نه په ټولې نړۍ کې کار اخیستل کیږي. ډېر ښه. ارزو جانې ته پکې څه وایې؟ ځکه چې حجرې په مایکروسکوپ مطالعه کوو. آفرین. ګلسوم جانه ته څه نظر لرې؟ ځکه میکروسکوپ موږ سره مرسته کوي چې خپلو تحقیقي هدفونو ته ورسیږو. آفرین، ډېر ښه. نارنجي نه لکه چې قلم لوېدلی دی. ټول سم ځوابونه وو. مایکروسکوپ داسې یوه دستګاه ده چې موږ یې په مرسته کولی شو هغه واړه موجودات او ذرهبیني موجودات چې موږ یې په سترګو نشو لیدلی وګورو او مطالعه یې کړو. او همدارنګه مایکروسکوپ په تحقیقي هدفونو کې له موږ سره مرسته کوي. ښه زده کوونکو، څنګه مو خوښه ده چې د مایکروسکوپ په اړه لا د ډېر معلوماتو لپاره یو ګرافیکي فلم وګورو؟ سمه ده معلم صاحب. او فلم ډېر ښه ډېر ښه. مایکروسکوپ له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی چې مایکروس د کوچني او سکوپن د لیدلو په معنا دی. مایکروسکوپ داسې وسیله ده چې ډېر واړه موجودات چې په سترګو نشو لیدلی راښایي. د ډېرو وړو موجوداتو د لیدلو لپاره نمونه یې ځینې اخلو. نمونه پر سلایډ ږدو. که دغه شی بې رنګه وي په ایوډین یا هیماټوکسیلین یې رنګوو. بیا سلایډ د مایکروسکوپ په سټیج باندې ږدو. د سټیج له لاندې نه رڼا راځي او په سلایډ لګیږي. بیا یې په مایکروسکوپ لیدلی شو.
چې مایکروسکوپ ولیده ما ویل که د فلم برداري کمره ده ځکه د لیدلو لپاره یې هماغسې ځای لري. نه نارنجي جانې کمره نه وه که نه هرومرو مې ستا عکسونه اخیستل. ښه نو ګرانو زده کوونکو موږ د درس په دې برخه کې یوه کوچنی خبریال هم لرو چې د ښار یو لابراتوار ته تللې ده او موږ ته د مایکروسکوپ په اړه معلومات راکوي. خو مخکې له دې چې کوچنی خبریال ته ورشو یوه لنډه دمه لرو. سلام، زه نسترن یم، همداراز د کابل ښار یو لابراتوار ته راغلی یم چې د مایکروسکوپ د جزئیاتو په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کړم. نو ما سره پاتې شئ. سلام ډاکټر صاحب، که د مایکروسکوپ په اړه راته وایي چې څرنګه ترې ګټه پورته کیږي او موږ ته معلومات راکړئ. نسترن جانې، دا یو نوري مایکروسکوپ دی، دا اکولر دی. له دې ځایه نمونه ګورو. دا د مایکروسکوپ سټیج دی چې نمونه یا سلایډ پرېږدو. له دې ځایه بیا موږ اندازه جوړوو چې یو نمونه څومره لویه وښودل شي. دا غټه بټنه یې فوکس تنظیموي او دا هم د مایکروسکوپ مټ دی چې له یو ځای نه بل ځای ته د لیږدولو پر مهال یې له دې ځای نیسو. کیدای شي چې زه م وګورم؟ اجازه ده، راسه ویې ګوره. او خدایه، څومره په زړه پورې ننداره. د دې مقطع داخلي برخې همداسې په سترګه نه لیدل کېږي خو په مایکروسکوپ کې بیا ښه لیدل کېږي. دا د نن ورځ راپور تر بل راپور ما الله ماشه. معلم صاحب موږ هم کولی شو په میکروسکوپ کې په عملي ډول کار وکړو. هو زینب جانې عملي کار زموږ د درس یوه برخه ده. معلم صاحب نارنجي غواړي څه ووایي؟ ووایه نارنجي جانې. که ما د مایکروسکوپ په سلایډ کښېنوئ ډایناسور غونده به ښکارم. نه نارنجي جانې مایکروسکوپ د ذرهبیني موجوداتو د لیدلو لپاره دی. ته خو نامه خو دا غټه یې که نه؟ زما نیا کیسه کوله چې په پخوانیو زمانو کې مرضونه ډېر وو. چا باکتریاګانې، فنګسونه او ویروسونه نه پېژندل، نو ځکه خلک او نارنجیانې به هره ورځ ناروغه وې. پوهېږې ولې؟ ولې؟ د هم نه پوښتنه ده، خو ځکه چې هغه وخت مایکروسکوپ نه و. ښه کیسه کوه، بیا څه وشول؟ ته اوس ورنه فلم مو جوړوه، خو چې انسانانو مایکروسکوپ جوړ کړ باکتریاګانې، ویروسونه او فنګسونه یې وپېژندل. بیا په دې بریالي شول چې ډېرو مرضونو ته درمل جوړ کړي. هو نارنجي جانې د خدای شکر دی چې نن د مایکروسکوپ او د بیولوژي د علم له برکته ټول هغه میکروبونه لیدلی شو او د دې د میکروبونو ختمولو لپاره ډېر درمل هم جوړ شوي دي او د هغو وژونکو ناروغیو لپاره هم واکسینونه کشف شوي دي. معلم صاحب کولی شي د مایکروسکوپونو د ډولونو په اړه موږ ته لږ معلومات راکړئ؟ ولې نه ارزو جانې، ډېره یوه ښه پوښتنه ده. مایکروسکوپونه 3 مشهور ډولونه لري. دا چې ګورئ ساده مایکروسکوپ دی چې یو جسم له خپلې اندازې څخه 10 برابره لوی ښیي. نوري مایکروسکوپ دا هغه نوري مرکب مایکروسکوپ دی چې له 2 عدسیو څخه زیات لري او یو جسم له خپلې اندازې څخه د 0 نه تر 2000 پورې لوی ښیي. دریم الکتروني مایکروسکوپ دا مایکروسکوپ د یو جسم د ډېر د لوی ښودلو وړتیا لري. دغه مایکروسکوپونه د یو جسم د خپل اندازې څخه 250 زره لوی ښیي او ځینې بیا تر 1 میلیون اندازې پورې لوی ښیي. او دغه شان د دغه مایکروسکوپونو په جوړولو کې له الکترونونو استفاده شوې ده. ښه په دې درس کې کومه پوښتنه شته؟ نه معلم صاحب مننه، ډېر واضح درس و. ښه ډېر ښه. اوس ځو د درس بلې برخې ته چې حجره ده. حجره؟ دا خو به هغه د ګلسوم د کلي حجره نه وي. ښه نو زده کوونکو موږ د ساینس په مضمون کې د ژوندیو موجوداتو، حیواناتو او نباتاتو په هکله معلومات ترلاسه کړل. اوس د دې په اړه معلومات ترلاسه کوو چې ژوندي موجودات څنګه رامنځته کیږي یا څنګه پیدا کیږي. سمه ده؟ ښه زده کوونکو دا چې ګورئ د یوې حجرې تصویر دی چې موږ اکثره حجرې پرته له مایکروسکوپ څخه نشو لیدلی په سترګو باندې. اوهو زه خو حجرې پرته له مایکروسکوپ نه هم لیدلی شم. هغه دی وګورئ په ټلویزیون کې څومره غټې غټې ښکاري. ښه راځئ چې د حجرې په اړه یو لنډ ګرافیکي فلم وګورو.
حجره د لومړي ځل لپاره په 1445 کال کې د رابرټ هوک په نوم یو عالم کشف کړه. البته دا حجره چې د کشف کړه ژوندۍ حجره نه وه او دا چې دا د غومبسو د ځالې او خالي خونې په شان ورته ښکاره شوه نو نوم یې پرې سیل کېښود، یعنې تشه خونه. خو دا خبره ډیره مهمه ده چې د ژوندۍ حجرې منځ تش نه دی بلکې په منځ کې فعالې او ژوندۍ برخې هم لري. خاص زده کوونکو کومه پوښتنه شته؟ هو معلم صاحب، غواړم وپوهیږم چې لومړي ځل لپاره حجره څنګه کشف شوه؟ ډېر ښه. د لومړي ځل لپاره رابرټ هوک د کارک لرګي نه چې یو ډول نبات و یو نازکه مقطع واخیستله، خو کله چې دا په نوري مایکروسکوپ کې وکته د دې منځ تش وه ځکه چې دا یو پخوانی لرګی و او ټولې حجرې یې خالي ولې، نو ځکه دې ته یې د سیل نوم کېښوده یا هم د تشې خونې نوم یې کېښوده. د بیولوژي په دنیا کې څومره ډېرې خبرې دي. هو که نه، او زموږ د نارنجي په زړه کې هم ډېرې خبرې دي. سمه د خبرو قطعی ده. اوس خو غلې پلې ناسته یم. ښه نو زده کوونکو، اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې تاسو په عملي ډول له مایکروسکوپ څخه ګټه پورته کړئ او په خپل ټولګي کې د ټولګي په مایکروسکوپ کې د حجرې جوړښت په خپلو سترګو وګورئ. خو مخکې له دې چې عملي کار پیل کړو یا به لنډه دمه لرو. لکه څنګه مو چې مخکې وویل، زموږ د عملي کار هدف د مایکروسکوپ کارول او ورباندې د حجرې لیدل دي. خو د هر کار د پیل له مخکې باید د هغه لارښوونو ته پام وکړو او سم یې ترسره کړو تر څو له موږ نه کوم څه خراب نه شي. د مایکروسکوپ د وړلو یا راوړلو نه مخکې اول باید مایکروسکوپ ګل کړو، وروسته له هغې څخه یې له برقه وباسو، وروسته له هغې څخه په یو لاس باندې له مټه ونیسو او په بل لاس څخه یې ځان ته تکیه کړو تر څو په سمه توګه ترېنه ګټه پورته شي او کوم خرابی ونه شي. ښه، زموږ ټول لازم مواد دي: اوبه، سلایډ، کور سلایډ، قطره چکان، پل، پنس او د ګل پاڼې. خو مخکې د هغې څخه باید د عملي کار محیط پاک او صفا وي تر څو موږ ته کوم مشکل پیښ نه شي. اوس زه مایکروسکوپ روښانوو. هغه دی ولګېده، څومره ښکلی ګروپک لري. هو، اوس اول پل راخلو. د دې نه وروسته د یو ګل پاڼه اخلو. دا زموږ نمونه ده. چې په پنس باندې اخلو. دا ونیسم. ها، اوس سلایډ راخلو. بیا قطره چکان یو قطره اچوو. وروسته له هغې څخه خپل نمونه په سلایډ باندې ږدو. وروسته له هغې څخه کور سلایډ راخلو او د دې په سر باندې ږدو. ښه، دا زموږ چمتو شوی سلایډ دی چې اوس د مایکروسکوپ کې ږدو او وروسته له هغې ګورو. ښه، اوس صحیح سو. اوس د زده کوونکي په نوبت راځي او دلته د مایکروسکوپ کې دا ګوري. زینب جانې کوم څه ګورې؟ هو، خو ډېر کوچني لکه وړې دانې. ځکه چې زموږ ابجکټیو په 5 کې دی. اوس غواړم چې تاسو ته دا 500 کې عیار کړم. ها، دا مې تاسو ته په 45 کې عیار کړه. اوس راځئ په وار سره یې وګورئ. اوس یې وګوره. هو، اوس نو ډېر ښه لیدل کېږي. ډېر ښه. راځئ په وار سره یو وګورئ.
ښه اوس وار ورکړئ نارنجي ته چې نارنجي هم وګوري. زړه مې راته وایي چې د نارنجي بڼه که تر میکروسکوپ لاندې کېدم او څه عجیب شیان به پکې وي. ګورځم نارنجي به نه ځوروي. په ټول صنف کې یو نه ځورلی لرو هغه هم ته ځوروي. هغه چې ما ځوروي بیا څنګه؟ خو چې څوک ته ځوروي او ته فکر کوې چې سم کار نه کوې نو ته هم هغه کار مه کوه. ښه سمه ده زده کوونکو خپلو ځایونو ته لاړ شئ او خپلې جامې مو بدلې کړئ. زده کوونکو دا د همدې حجرې سیل یا ګرافیکي انیمیشن تصویر دی لکه څنګه چې موږ مخکې په ګډه سره په مایکروسکوپ کې ولیده. دا د همغه لومړنۍ مړې حجرې تصویر دی چې مخکې مو تعریف کړ. ګلسوم جانې ګوره د غومبسو د ځالې ګمان پې ونه کړي ښه. ودې لیدل؟ زده کوونکو د درس موضوع څخه به لرې نه ځو سمه ده؟ دا چې وینئ د یوې ژوندۍ حجرې بل تصویر دی. ګورئ سم ښکاري چې تشه نه ده او بېلابېلې برخې لکه هسته او ارګانیلونه هم لري. د هستې او ارګانیلونو په اړه به په نورو درسونو کې ډېر معلومات در سره شریک کړم. ووایه ګلسوم جانې. معلم صاحب یعنې ټول ژوندي موجودات له حجرو څخه جوړ شوي دي؟ څوک د ګلسوم جانې پوښتنې ته ځواب ورکوي؟ ارزو جانې ووایه. هو حجره هغه ساختماني واحد دی چې ژوندي موجودات رامنځته کوي. ډېر ښه. زینب جانې ته څه اضافه کول غواړې؟ هو معلم صاحب ما ویل چې حجره نه یوازې د ژوندیو موجوداتو ساختماني واحد دی بلکې وظیفوي واحد هم دی. هو زینب جانې او ارزو جانې ستاسو ځوابونه دقیق ول. د حجروي تیوري له نظره حجره د ژوندیو موجوداتو تر ټولو هغه کوچنی ساختماني وظیفوي او تکثري واحد دی. ښه زده کوونکو ومو ویل چې حجره د نباتاتو تکثري واحدونه دي. نو اوس راځئ چې په یو ویډیو کې وګورو چې د حجرې رول د نباتاتو په وده کې څه دی. زده کوونکو تاسو له ویډیو نه څه زده کړل؟ ګلسوم جانې ما خپل ځواب ترلاسه کړ یعنې حیوانات او نباتات بدن له حجرو څخه جوړ شوی دی. آفرین بالکل سم ځواب دی. معلم صاحب د نارنجي بدن له څو حجرو څخه جوړ شوی دی؟ فکر کوم د نارنجي بدن هیڅ حجره نه لري. خدای مې دې نه بې حجرې کوي. ګلسوم جانې د ټولو ژوندیو موجوداتو بدن له حجرو څخه جوړ شوی دی. ښه نو زده کوونکو اوس د درس په پای کې ګورو چې خپلو هدفونو ته رسیدلي یو او که نه. د درس هدفونه: لومړی هدف د مایکروسکوپ ډولونه او د اجزاو پیژندل. دوهم هدف د حجرې پیژندل او د ژوندیو موجوداتو په جوړښت کې د حجرې رول. ښه نو زده کوونکو اوس د سوالونو برخې ته ځو سمه ده؟ زموږ لومړی سوال د مایکروس اصطلاح په لاندې مفاهیمو کې کوم یو ته راځي؟ الف د نه لیدلو وړ، ب د لیدلو وړ، جیم کوچنی، دال لوی. ښه څوک ځواب ورکوي؟ ارزو جانې ته ووایه. جیم کوچنی. آفرین ډېر ښه. اوس ځو دویمې پوښتنې ته. ښه لومړی حجره په کومې وسیلې سره کشف شوه؟ الف ستاتسکوپ، ب مایکروسکوپ، جیم تلسکوپ، که دال ضربین. څوک ځواب ورکوي؟ لیمې جانې ته ووایه. ب میکروسکوپ. آفرین بالکل سم ځواب و. ښه اوس څوک ویلی شي چې الکتروني مایکروسکوپ یو جسم څو برابره لوی ښیي؟ زینب؟ هو معلم صاحب الکتروني میکروسکوپ یو شی عام تر 250 زره ځلې لوی ښیي. آفرین. ښه زه چې وینم نو د درس لومړی هدف مو ترلاسه کړ. اوس ځو د درس دویم هدف ته. حجره څه ده؟ ګلسوم جانې ته ووایه. حجره د ټولو ژوندیو موجوداتو ساختماني وظیفوي او تکثري واحد دی. آفرین ګلسوم جانې نو دې نه معلومیږي چې موږ د درس دواړه هدفونه ترلاسه کړل. ډېر ښه. هدفونه یعنې د لارې نقشه. خپل هدفونه مو ترلاسه کړل. ښه نو درنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. تر بیا بلې خپرونې پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم. الله مو مل شه.